زیاتې ورسره تا نه دی کړی ولې ته په دروغو باندې پایارې کې په دروغو ته یې پایار کې ستا څه ثبوت دی ستا هغه وایي چې د ده په کور کې 50 لکه روپۍ شته نه نو زه دې څه پټ کړم ستا هغه وایي ملګرو نیلم ګل چې کومه قصه شروع کړله هغه به تاسو ته معلومه وي زه اوس د ریشما کم خاوند چې دی هغه میلاوم او د هغې نه به مکمل حقیقت اورو چې هغه څه وایي آیا کوم وال ټکول چې شوي دي کومې پایارې چې شوي دي نو زه کال هغه ته میلاوم هلو السلام علیکم جی تاسو مسعود خبرې کوئ زه جی یوټیوب چینل نه خبرې کوم او تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم که تاسو بل نه ګڼئ نو والا ښه دې نیلم ګل یو ویډیو راغلی ده په هغې کې هغه وایي چې لکه د کور خبره د بهر زه هغه نه کول غواړم خو کومه ریشم چې ده ستاسو کور والا وایي چې هغه سره دې څه ظلم زیاتی کړی دی او نو په هغې کې ما ویل چې لږ تاسو سره خبرې وکړو ښه نیلم ګل په تا یو الزام لګول دی هغه وایي چې دا چې کوم دی نو د فاطمې کوم خور چې ده په هغې پسې ګرځي نو په دې کې حقیقت څونه دی آیا واقعي ته داسې چل کې ښه نیلم ګل دا هم ویل دی مسعوده چې ریشما چې کوم ده هغه دی وهلې ده نو دا څه قیصه ده ښه ښه خلکه ته څه وی چې هغو غلا کړې ده ښه نه په دې کې خو چې کوم دی نیلم ګل هغه وایي چې دی بیا په مونږ پسې مونږ چې کله ریشم هغه راوسته نو دی بیا په مونږ پسې جرګې رالیږلې او په هغه جرګو په ترو باندې مونږ هغه بیا واپس په دې پسې ولیږله ښه نه خیر خو لکه ګوره د نیلم ګل چې کومه وینا ده هغه وایي دا چې کله ریشما بوتله کور ته نو هلته بیا ووهله او هغه په هغې باندې دا زور راوړو او هغې په دې مجبوره کړه چې هغې بیا په مونږ باندې د غلا الزام وایي هغه په مونږ باندې ولګاو نو نیلم ګل چې دی خو مونږ غلا هغه کړې هم نه ده ښه نه خو موږ ته خیر خو موږ ته معلومه ده که نه کوم د مراد قیصه هغه چې شوي ده خیر خو هغې دا هم ویل دي لکه وایي مراد د لاسه وایي دا په ما باندې دونه زور راولي او لکه مراد په وجه ما وهي ښه اواز هم لږ نښلي اواز هم جي لږ نښلي هلو نه ویم چې تاسو ته دونه پته وه که نه چې دا ډمان دي تا ورسره واده کوو که نه نو تا ورسره ولې واده کوو نه ګوره داسې چل دی د خارښ ټول په تا کې واورې چې تا ته دونه پته ده چې دا یو سړی ډم دی او دغه دی نو ته ورسره ولې واده کې چې ته هغې زه خوله سمه خوځوم خانه ګوره خبرې ته زما غوږ کېره مسعوده چې لکه ته ډم و چې د هغې کم بیکګراونډ چې ته وګورې تا ته هغه د هغې ښه پته وه چې دا ډمه ده کم کار چې کوي د هغې کم نور خاندان چې دی هغه هر ساعته ته پته و د هغې باوجود تا کم واده چې ورسره وکړو اوس ته راپاسي او داسې وال ټکول او داسې ظلم زیاتی کې نو خبره داسې ده ګوره چې د هغې دغه یوه ذریعه ده د سوشل میډیا چې په هغې باندې خپل اواز هغه چوت کي بل کم ظلم زیاتی چې ورسره تاسو کوئ نو دا ټوله غلطي هغه هم ستاسو ده زیاتی ورسره تا نه دی کړی ولې ته په دروغو باندې پایارې کې په دروغو ته یې پایار کې ستا څه ثبوت دی ستا هغه وایي چې د ده په کور کې 50 لکه روپۍ شته نه نو زه دې څه پټ کړم ستا هغه وایي چې د دې څه کاروبار دی د ده څه دي چې د دونه پیسې ګټلې دي په خپله د کرایې په کور کې ته ناست یو په نورو باندې الزامات لګوي ستا پردی پیسې ګوره دا یو غټ الزام دی د دې څه ثبوت ستاسې نشته په دې کې الټا ته راګیرېږي
ګوره په ټوله سوشل میډیا مې غوایمه جوړه کړله دې روجې ته وګوره ستاسو د کارونو ته وګوره دا کم دمان هم د ځانه جوړ کړل خو دې هم پوهه که دا تاسو څه کوئ ستا په کور کې زه کار نه ساتم خو ته ولې په سوشل میډیا د ښځه دې رئیس دی او دا قیسې کوي ته چې دونه نر او پښتون سړی هغه سنبال کا دونه نر او پښتون ځان ته وي هغه سنبال کا په سوشل میډیا راغسته زموږ ټول پښتانه ستاسو د لاسه وشرمېده زما پکې کار دی زموږ پښتون یم زموږ پښتانه تاسو وشرمول زموږ پښتانه تاسو په شرمونو وشرمول دا تاسو وشرمول تاسو ډمان وغه وشرمول ستا شرمول دي تاسو ډمان شرمول دي که خدای تاسو چرته په نیکی هدایت دته وکي او کنه د نیکی خدای هم تباہ او برباد کا تا شروع کړ دي دغه خزم د کله رئیس کله مراد دا چل وکړو کله نیلم ګل دا وکړه خدای هم پویا کا زورک شبست نور زستا څه دغه نه کوم ټیم دی را خراب کو خدای دی پویا کا ورک شزا